سلامونه دوستانو، راغلی یم درته د یوې نوې ویډیو سره. په دې ویډیو کې درته ښایم د ټلیګرام د چینل د ځینې سیټینګ درته ښایم. د ټلیګرام چینل کې چې کوم سیټینګ کېږي، لایکونه درته ښایم، بایو یې درته ښایم، او لینک بدلول، د عکس بدلول. ساده کارونه دي، دومره سخته ویډیو نه ده، خو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. خو مخکې له دې چې په ویډیو پیل وکړم، که چېرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل راسره حتما سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. ستاسو یو لایک، یو سبسکرایب کولی شي چې موږ ته لا انرژي راکړي. راځم درته په ویډیو پیل کوم، خو د ویډیو تر پایه به راسره مل پاتې کېږئ، خامخا به راسره مل پاتې کېږئ. که دا ویډیو تاسو لیدلې وي، که پرې پوهېږئ او که نه پرې پوهېږئ، خامخا به تاسو د دې ویډیو تر پایه راسره پاتې کېږئ، تر څو شاید تاسو ته داسې یو نوی شی راشي که نه چې تاسو پر هغې نه پوهېږئ. خو راځم درته په ویډیو پیل کوم. مثلا موږ دلته یو چینل لرو، او مثلا دا زموږ د ټلیګرام چینل دی. راځم زه ورته په دې ځای کلیک اخلم. دلته موږ او تاسو ته ټول معلومات راکوي. لومړی درته لیکلي دي سبسکرایبر، موږ او تاسو 217 سبسکرایبر لرو، پوه شوئ، 217 سبسکرایبر مو لري. دویم ځای کې درته لیکلي دي اډمنسټریټر. دلته کولی شئ چې تاسو د دې ګروپ ته یو اډمن هم ور اضافه کړئ. دلته په دې اډ اډمن ورته کلیک واخلئ. مثلا زه دغه ورته اډمن اضافه کوم. دلته به تاسو ته لومړی لیکلي دي چینج چینل انفو. آیا دغه اډمن چې تاسو ور اضافه کړ، دا د چینل معلومات بدلولی شي او که نه؟ زه ورته وایم چې نه. ښه، منیج میسیج 3x3 درې میسیجونه دې کولی شي او که نه. ښه، درې میسیجونه دې کولی شي. پوسټ میسیج، ایډیټ میسیج اف ادرز، د نورو میسیجونه دې ایډیټ کولی شي. ډیلیټ میسیج اف ادر، د نورو میسیجونه دې ډیلیټ کولی شي که نه؟ زه ورته وایم چې یې دا کولی شي. ښه، منیج سټوریز، د پوسټ سټوري، ستا د چینل کې د سټوري جګولی شي، پورته کولی شي. ایډیټ سټوري دې ایډیټ کولی شي. ډیلیټ سټوري دې یا ډیلیټ کولی شي. زه ورته وایم چې یا هو دا دې کولی شي. منیج ډایرکټ میسیج، آیا ډایرکټ میسیج کولی شي که څه وخت دې هم غواړي. انوایټ یوزر ویا لینک، آیا یوزر لینک دې پورته کولی شي. منیج لایف سټریم، آیا لایف دې راتللی شي په دې ګروپ کې. اډ نیو اډمنز، آیا نوی اډمن دې اډ کولی شي. خو ملګرو دلته یوه ډېره سخته پوښتنه ده، کله چې تاسو دا هم فعال کړئ، دغه هم فعال کړئ، یوه نوی صفحه درته راځي چې ټرانسفر چینل اونرشیپ لاندې درته لیکلي دي چې آیا د دې چینل اونرشیپ هم دته واړول شي او که نه. زه ورته وایم چې نه، دته نه وړل شي. که چېرته غواړئ چې د چینل بل چاته ورکړئ، نو بیا په دې ټرانسفر چینل اونرشیپ باندې ورته کلیک واخلئ، دا چینل به د هغه شي، نو ستاسو له ولکې څخه به ووځي. نو بیا به تاسو راشئ چې کله مو وکړه، په دې هغه شي به ورته کلیک واخلئ. تاسو کولی شئ چې په دې ورته کلیک واخلئ، په دې غشي، او ستاسو دغه چینل به هغه ته واوړي. واوړي به نه، البته کله چې په ټرانسفر چینل اونرشیپ کلیک واخلئ، بیا به هلته تاسو ته یو کوډ راځي، هغه کوډ به تاسو ورته انتخاب کړئ. ټو سټپ ویریفیکیشن نه، هلته ځان ته یو کوډ دی، هغه باید تاسو 2 هفتې مخته انتخاب کړی وي، ورکړی مو وي، بیا یې دلته تاسو څخه غواړي. بیا به په دغه شي ورته کلیک واخلئ، او یا به د چینل دته غواړي که غواړئ، او یا به دا چینل دی دای به ورته اډمین شي. نو دا زه غواړم چې نه کړم ورته اډمین. لاندې درته لیکلي دي چې چینل سیټینګ دی، د چینل ټول سیټینګ دی. صحیح ده، اوس په دې کې درته ښایم. په لومړي سر کې تاسو کولی شئ چې د خپل چینل نوم بدل کړئ. په دې دویم کې کولی شئ چې تاسو د چینل فوټو، عکس، تصویر بدل کړئ. په دریم کې تاسو کولی شئ که نه چې تاسو خپل بایو بدل کړئ، یعنې ما ورته لیکلي موږ سره ټول انلاین کارونه په وړیا ډول زده کړئ. په څلورم کې درته لیکلي دي چینل ټایپ، پبلیک او پرایویټ. 2 ډول چینلونه موږ او تاسو ورونه لرو. لومړی چې دی پبلیک دی، هر څوک کولی شي په دې کې ګډون وکړي. او دویم چې دی هغه دی پرایویټ، هلته زما له اجازې پرته څوک ګډون نشي کولی، ځکه چې وي آی پي چینل وي، یا یې خلک د سیګنالونو لپاره جوړ کړی وي، یا د بل داسې کورنۍ لپاره جوړ کړی وي، بل څوک پکې ګډون نشي کولی. یوازې هغه اونر پکې خلک اډ کولی شي، بل څوک هیڅوک هم نشي کولی. ډسکشن، دغه چې دی که نه، دا چاټ دی، دا د چاټ ځان ته سیټینګ دی. ډسکشن کریپټو چاټ اویلیبل، دلته خلک کولی شي چې تاسو ته سلامونه راولېږي په دې چاټ کې، یعنې میسیج درته پرېږدي. ډایرکټ میسیج او اپیرنس، دا ځان ته دا بیا په پیسو دي، پوه شوئ. آټو ټرانسلیټ میسیج، دا هم په پیسو دي، یعنې میسیج به ډایرکټ ډول ستاسو مثلا پښتو کې وي او هغه به انګلیسي ته وړي.
ښه راځم درته په دې ریاکشن کې یو څو طریقې درته ښایم. دلته تاسو کولی شئ چې د خپل لایکونه مو بدل کړئ. اډ ریاکشن باندې چې کله ورته کلیک واخلئ، مثلا زه غواړم چې دغه دې ختم شي. ومې لیدل دغه یو لایک دی، دلته یې پیدا کړئ. نشته که نه، زه نه غواړم چې دا لایک زموږ په پوسټونو څوک وکړي. خندا ده، خندا غواړم چې ورکه یې کړم. دغه خندا ده، دغه راځم ورته په دې خندا کلیک اخلم، خندا ورکه شوه. ومې لیدل خندا کومه ده؟ نشته کومه ده، ورکه شوه. نو په دې طریقه کولی شئ چې تاسو دغه لایکونه دا ډول بدل کړئ. نو دغه بیا د لایکونو شمیر دی چې څو دانې دې باید وکارول شي، څومره دې وکړل شي، میګزیم نمبر دی، پوه شئ شمیر یې دی. ښه راځم ورته په دې کلیک اخلم. لاندې اډمنسټریټر دا خو اډمینوان دي او سبسکرایبر دا سبسکرایبونه دي. ریموو یوزر 0 یوزر ریموو شوي دي. دا سټیټسټیک دی، دا ستاسو د چینل پرمختګ ښیي چې تاسو په دې وخت کې څومره تللي یئ. زموږ چینل په د اخر وخت کې ډېر پورته شوی دی، یعنې سبسکرایبر یې اخیستي دي. 217 فالوورز لري، 26 سبسکرایبر موږ اخیستي دي، 124 ویوز او 40.9% انیبل نوټیفیکیشن. شیر پر پوسټ کوم پوسټ نه دی شیر شوی، نه ریاکشن پر پوسټ یو ریاکشن دی اخیستی دی په هر پوسټ باندې. ښه دلته وګورئ زموږ په دې ځای کې بیا هم چینل لږ پورته تللی دی. جوینډ لینک انمیوټډ، چینل انمیوټ کول، او دا ټول ستاسو سټیټسټیک ښیي چې تاسو څومره چینلونه دي او څنګه پورته تللي دي. په د اخر وخت کې پورته تللي دي، اوس پورته تللي دي، څنګه خبره ده. زوم آوټ دی دا بیا تاسو ته دا معلومات درکوي ورونو، او دا ستاسو د چینل معلومات دی چې تاسو څه پورته کړي دي او څومره لایکونه، څومره شیر یې اخیستی دی. ها دا یې دومره شیر اخیستی دغو لایکونو، دا بیا سټیسفیکیشن دی. او بیا چې دی ریسنټ اکشن دی، دا کوم عادي خبره ده. دغو خلکو بیا تاسو دا ښایي که نه چې دغو جوین کړی دی، دا بیا پرېښی دی، جوین کړی دی، پرېښی دی، جوین کړی دی. لیفټ د چینل عبیدالله خان دا بیا لیفټ کړی دی، خیرالدین خوشحال دا بیا جوین کړی دی. دا بیا تاسو ته دا معلومات درکوي ګرانو. او لاندې چې دی افیلیټ پروګرام، دا هم په پیسو دی. ځینې دا بیا د چینل لپاره آرز جوړیږي، خو په هغه وخت کې جوړیږي که نه چې تاسو 1000 نفر پوره کړئ. لاندې ته لیکلي دي ډیلیټ چینل، تاسو چې په دې ورته کلیک واخلئ، یو کوډ دی هغه به ووهئ. هغه به ورته مخکې مو هم یادونه وکړه، کله چې تاسو ټرانسفر اونرشیپ اړوئ، تاسو به بیا هغه کوډ دلته ورکوئ او د ټرانسفر اونرشیپ به هلته وړئ. لاندې دی ډیلیټ چینل، دا چینل په مکمله توګه ډیلیټ کیږي. ښه ملګرو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي، یو لایک، یو سبسکرایب موږ ته ضرور وکړئ. ستاسو یو سبسکرایب، یو لایک کولی شي چې موږ ته لا انرژي راکړي. خو که چېرته تاسو غواړئ چې زموږ په دې چینل کې جوین شئ، د اوس چې تاسو ته ښکاري، نو په ډسکرپشن کې به یې زه درته لینک پرېږدم. تاسو کولی شئ چې له هغې څخه دلته جوین شئ. موږ دلته د کریپټو معلومات، د سیګنلونو او داسې د جي کوین ټول معلومات موږ دلته نشروو. همداسې د یوټیوب ځینې ویډیو، د ایس ټي ټي اخیستلو باوري طریقې درته ښیم، او ټولې هر څه طریقې به انشاءالله تاسو ته زه په دې چینل کې ښیم. خو تر پایه همداوس سره تر پایه پاتې شئ. مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ. په دې چینل کې زموږ سره خامخا جوین شئ. لینک به یې تاسو په دې ډسکرپشن کې پیدا کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.